طالبان د بهرنۍ عسکرو په شتون کې د افغانستان په اړه هیڅ کانفرانس کې برخه نه اخلو. داسې مهال چې د امریکا په وړاندیز د ملګرو ملتونو تر سرپرستۍ لاندې په ترکیه کې د افغان سولې په تړاو ناسته رابلل کیږي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تر څو چې بهرني عسکر له افغانستانه وتلي نه وي د افغانستان په اړه کیدونکی هیڅ کانفرانس کې برخه نه اخلي. د طالبانو د قطر دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم وردک پر ټویټر لیکلي تر هغه چې ټول بهرني ځواکونه زموږ له هیواد څخه نه وي وتلي د افغانستان اسلامي امارت په هیڅ هغه کانفرانس کې ګډون نه کوي چې د افغانستان په اړه پریکړه پکې کیږي. د طالبانو پورتنی موقف داسې مهال دی چې ترکیه وایي د افغان سولې په تړاو د طالبانو او حکومت د استازو ترمنځ د لوړې کچې مشورتي ناستې د روانې میلادي میاشتې له 24 نیټې د می میاشتې تر 4 نیټې په استانبول کې جوړیږي. ورته مهال یو شمېر غربي رسنۍ وایي د امریکا ولسمشر بایډن له طالبانو سره له کړې توافقنامې په شا شوی او ښایي په افغانستان کې خپل پوځي حضور د روان میلادي کال د سپټمبر تر 11 نیټې وغځوي. طالبانو که څه هم په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د دوام تازه احتمالي پریکړې ته تر دې دمه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې په بیا ګواښ کړی که بهرني عسکر په ټاکلې نیټه له افغانستان څخه ونه وځي په وړاندې به تونده جګړه پیل شي.